د کورنۍ چارو وزارت له لوري د ننګرهار روداتو ولسوالۍ کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې لپاره دغه ضربستریز روغتون جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. مسؤلین وایي دغه روغتون د ختیځ زون په کچه دی او هغه کسان چې په نشه یي توکو اخته وي همدلته به یې درملنه او څارنه کیږي څو بشپړ روغتیا پیدا او عادي ژوند ته راوګرځي. ته ډاډ او اطمینان ورکړو زموږ رهبري هڅه کوي تر څو لکه څنګه چې دغه پرانیست غونډه وکړو کوم اړین وسایل چې اوس په وایلو کې ضرور وو وروسته له دې کوم وسایل چې د دوی لپاره نور په کار کېږي نور به انشاءالله په دې کې کوشش کوو او تر څو دوی لپاره کوم لازم امکانات چې په نظر کې نیول سوي دې ضرورت یې ورته هغه به انشاءالله ورته برابروي. بلخوا د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي د دغه روغتیایي مرکز د جوړېدو هرکلی کوي او له حکومتي مسؤلینو غواړي چې د نشه یي توکو د پیر او پلور د مخنیوي ترڅنګ له قاچاق کوونکو سره جدي او قانوني چلند وکړي. خو چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې به جدي اقدامات وشي. هغه خلک چې 10,000 او 13,000 ګولۍ ورڅه ونیول شي 15,000 هغه ټول شپږ میاشتې کال تیر کړي بیا راخوش شي ځکه چې دې قاچاقبرو ته پخه سزا ورنکړی شي زمونږ کشر نسل د دې مرض نه خلاصېږي. باید دو ته پخه سزا وټاکل شي دو وظفي دو بندیان کې د ډېر وخته پورې ځکه چې دغه کاروبار د منځه وړ شي نو دغه سلسله به جاري. زړه نه خوشحاله یو ټول ولس خوشحاله دی په دې باندې چې زمونږ دغه نږدې ولسوالو ته ډېر زیات سهولیت او اسانتیا برابره شوه. دویم د نظام او د دولت نه دغه غوښتنه ده چې دغه کومه ګنده پدیده چې افغانستان ته را روانه یا شیشه یا نور مواد مخدر چې زمونږ ځوانان یې په نشو اخته کړي باید مطلق یې بند کړه ځکه چې دا په افغانستان کې ایجاد نه دی نور هیوادونه را درومي. هڅه دا ده چې د نشه یي توکو قاچاق پیر او پلور دا په مکمله توګه تر ډیره پورې بند کړي او هغه کسان چې دغه کار کوي دوی ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري او هېڅ چاته به دا وخت ورنکړي چې دوی د نشه یي توکو قاچاق پیر او پلور او کرکیله وکړي. که څوک داسې پیدا کېږي هغه به د قانون منګولو ته سپارل کړي. په ننګرهار کې د ختیځ زون په کچه پر نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې لپاره دغه ضربستریز روغتیایي مرکز داسې مهال پرانیستل شو چې له دې وړاندې به په نشه یي توکو روږدي کسان د ښې درملنې په موخه کابل ته لیږدول کېدل.